بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې موږ تاسو د لوجیکل کې چې کومې فنکشن دي ان شاء الله دې باندې به پوره بحث کوو او لومړی په څه باندې بحث کوو اف فنکشن باندې. سمه ده ځکه دا تر ټولو مهم فنکشن ده او که چیرته موږ تاسو په دې باندې پوه شو اف فنکشن باندې نو د نورې فنکشن به موږ تاسو ته ډېر ساده او اسانه وي. سمه ده په تیر درس کې موږ تاسو په دې باندې پوره بحث وکړو اټو سم باندې د کې چې کومې فنکشن مې ټولې موږ تاسو ویلې ورسره دې باندې هم پوه شو کنه چې دا موږ څه لپاره کارو ریسنټلی یوز نه څه هدف ده. صحیح ده او زه تاسو ته د دې درس چې کوم لینک ده هغه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې حتما اچوم او تاسو باید اول هغه خامخا وګورئ ځکه که چیرې په دې باندې پوه نه شئ د نورې فنکشن به بیا تاسو ته ډېر سخته وي او ګرانه به وي چې بیا پې تاسو پوه شئ. سمه ده تاسو نه هیله کوم چې لومړی باید هغه درس پوره وګورئ. صحیح ده راځو لوجیکل فنکشن کې موږ تاسو ته مخکې ویل چې لومړی په څه شي باندې بحث کوو اف فنکشن باندې. صحیح ده ځکه که دې باندې پوره پوه شو نو دا نورې فنکشن به بیا موږ تاسو ته ډېر ساده او چې وي اسانه وي. صحیح ده اف نه اوس هدف څه ده ګوره تاسو پښتو کې اف نه هدف که یا که چیرته یا ته اوس لکه د هغه ته لکه د اکسل ته یو شرط ورکړی یعنی که چیرته یا داسې اوسو ته داسې وکړه. صحیح ده څه رقم فرضاً ما سره د مکتب د شاګردانو ده یو لیست ده د هغوی یو صنف چې ده لیست ده زه ورته وایم که چیرته د کمال نمرې چې وي نو هغه له 15 نه پورته وي ته هغه پاس کړه. ګوره بیا که پکې راغی بیا ورته وایم که چیرته له 15 نه کمې وي نو ورته ولیکه ورته فیلډ. صحیح ده یا که چیرته د ولي چې پلار نوم چې ده وارث د هغه نمرې له 15 نه پورته وي ته ولیکه پاست او که چیرته ګویا بیا که پکې راغی له 15 نه کته وي دلته ولیکه ورته فیلډ. صحیح ده یعنې تاسو زه وایم چې موږ دلته لکه د اکسل ته یوه شرطیه ورکوو. صحیح ده یعنې خدای دې وکړي چې تاسو په دې باندې شوي وي پوه شوي یاستئ او دلته انشاءالله اوس په لکه د عملي بڼه هم کار کوو او لکه فنکشن ډېر کاربرد لري. صحیح ده یعنې په اکسل پروګرام کې دا له مهمو فنکشنو څخه ده. صحیح ده راځو موږ تاسو مثال لکو دا ما سره مکتب چې دي شاګردان دي او د مختلفو مضامینو چې دي نمرات دي چې دی چې ده مجموعه ده. زه دلته شرطیه ورکوم ښه ګورئ زه ورته وایم که چیرته د کوم شاګرد نمبر چې وي هغه له 15 نه پورته وي چې وي له 15 نه پورته وي نو ته دې سیل کې ورته ولیکه چې پاست دا پاست دا شاګرد. صحیح ده نو میټر دا پاست. صحیح ده ولې که چیرته یعنی د دې شاګرد نمرې له 15 نه کمې وي نو ته په همدې سیل کې څه ورته ولیکه فیلډ ناکام. صحیح ده تاسو پښتو مې ورکړی مشکل نشته خو زه تاسو شی ورکوم په انګلیسي باندې فیلډ ولیکه ورته. صحیح ده راځو دا فنکشن ورته چې کوو اوس تطبیقوو. څه رقم لومړی ما ویلو چې هر فنکشن مخکې چې موږ لیکو ایکول یا مساوي. صحیح ده اف. صحیح ده ګوره فنکشن خپل ته راغی. صحیح ده شیفټ 9 سره قوس شروع ګوره تاسو ته خپله یو ډایرکشن خلاص سو موږ تاسو ته وایي چې اول د شی ورکه لوجیکل ټیسټ ورکه. زه ورته وایم که چیرته دغه سیل یعنې زما لکه د اصلي هدف دا ده که نه ټوټل په دې کې ده. صحیح ده که نه ورته وایم که چیرته دغه سیل څه شی و فرضاً هغه و که نه لوی موږ دلته ویلي وو تاسو که نه لوی له 15 نه ګوره لوی له څه شي نه و 15 نه و. صحیح ده نو موږ دلته شی ورکړه لوجیکل ټیسټ موږ ورکړه یعنې کومه چې شرطیه ده هغه موږ ورکړه نو دلته باید شی ورکړو یوه دانه دلته موږ باید کامه ورکړو. تاسو وینئ لوجیکل ټیسټ نه بعد یوه کامه ده. صحیح ده یوه کامه ورکړه داسې سمه ده. ویلیو اف ټرو یعنې که چیرته دا صحیح وو موږ چې وکړو زه ورته وایم دلته ولیکه ورته پاست. نو پاست اوس لکه د حروفو نه چې شوی ده تشکیل شوی ده نو هغه شی چې هغه له حروفو نه تشکیل شوی وي باید فنکشن کې موږ هغه په داسې کې ولیکو ډبل کامه کې داسې ولیکو. صحیح ده یا ډبل کوټیشن کې داسې ولیکو. سمه ده ورته وایم که چیرته د دې نفر چې دی یا کمال په نوم باندې ده دو نمرې له 15 نه پورته وي
ولیکو ورته پاست. صحیح ده داسې او بیرته ډبل کوټیشن باندې چې وکړه پاست بیرته بند کړه داسې سمه ده داسې صحیح ده که نه. ویلیو اف ترو ما ورته ولیکله بیرته ماته وایي څه شی ورکړه دلته کامه ورکړه که نه تاسو هغه ته ګورئ دا پوره مونږ ته یو رهنما کوي صحیح ده یو ډایرکټور ده مونږ تاسو ته بیا کامه ورکړه داسې اوس ورته وایي چې ولیکه ویلیو اف فالس یعنې که چېرته داسې ونسو دا نمرې له 15 نه پورته نه وي بیا چې ولیکمه زه ورته وایم بیا ولیکه فیلډ بیا ګوره له موږ ویل سین شوی ده له حروفو نه نو بیا په ډبل کوټیشن کې دا لیکو صحیح ده ورته وایم ولیکه فیلډ داسې صحیح ده فیلډ او ډبل کوټیشن کې بیا دا بند کا سمه ده. نو موږ تاسو نور شی نه لرو که نه یعنې که بل شی بیا هم لرئ هلته تاسو که یو کامه ورکړئ هغه بیا هلته خلاصېږي صحیح ده خو موږ سره بل شی نشته ده صحیح ده زه کامه بېرته اشته کومه هلته مې قوس شروع کړی و چې دا مو باید یاد ونه وځي قوس مو شروع کړی و بېرته قوس بند شفت 0 سره قوس بند شفت 9 سره قوس شروع شفت 0 سره قوس بند سمه ده دا یې دې شارټکټ ده. نو اوس دا چې ولیکه فقط ته چې هغه کلیک کړه انټر باندې کلیک کړه ګوره مونږ ته وایي چې د دې مونږ ویلو چې له 15 نه پورته وي که نه اوس د کمال نمره خو له 15 هغه پورته ده که نه دلته چې ولیکه ورته پاست اوس مونږ ویلو چې دا څنګه ټولو باندې کوو اپلای کوو څه ټولو باندې اوس خو دلته څه کوئ ظاهري ورته ځان ته بیا که دې فنکشن چې کومه وکړمه کولی شم خو ډېر وخت نیسي نو چې نه کار کوو فعل هندل نه استفاده کوو داسې کش کوو ټول تر اخره پورې دې ځای پورې صحیح ده. اوس ګورئ ګوره کته یو دانه پاتې شو بل داسې صحیح ده. اوس ګوره هغه شاګردان چې د هغو نمرې له 15 نه ښکته وي تاسو وګورئ ګوره دا څو دي 4 دي فیلډ تاسو وینئ که نه ګوره بل فردن دا ده 4 فیلډ د نمرې څو دي وات یا پاست صحیح ده دا کامیاب ده دې فردن څو دي 2 دا هم ناکامه ده بل څو دي 4 فیلډ صحیح ده. اوس دا ټول فیلډ زه بلته په یو کې شی راولمه تغیرات راولمه د نمرې فردن دي 15 دي زه ورته څو کومه شل کومه داسې صحیح ده. تاسو وینئ چې دې نمرې 15 اوسي د نمرې 7 دي زه تاسو ته اوساتئ خپله د توجه مو ته وساتئ ګوره هغه به ډایرکټ پاس شي چې زه ورته نمرې زیاتې کړمه صحیح ده لس کومه هلته ووې اوس مې لس کړې صحیح ده. تاسو وینئ چې د نمرې اوس له 15 نه پورته شوې چې هلته د پاس آپشن ورکړه دا وګورئ دې هم درته ومه نمرې فردن دلته دي دلته هغه نمرې دي اته نمرې دي دلته ورکوم شل دلته ګورئ که زه ډایرکټ هغه باندې کلیک کوم انټر باندې تاسو وینئ د نمرې هم له 15 نه پورته شي یعنې څو شي 2 اتیا شي نو دا یې هم څه شي راوسته پاس کې راوسته صحیح ده. یعنې دا اف فنکشن چې دا له مهمو فنکشنونو ښه خدای دې وکړي چې تاسو په دې مثال باندې پوره پوه شوي یاستئ او د دې نه مو یو څه هدف اخیستی وي او د اف فنکشن سره هم شي سوي یاستئ بلد سوي یاستئ صحیح ده. ځکه د اف فنکشن له مهمو فنکشنونو څخه ده بیا هم درته وایم سمه ده په دې باندې باید پوره ځان پوه کړئ یعنې که چېرې تاسو په دې باندې یا پوه نه شئ یعنې تاسو په لکه د اکسل باندې بیخي نه پوهېږئ سمه ده. نو راځو په دې کې یو بل مثال هم حل کوو چې تر څو پوره پوه شو. راځئ دا یو وړوکې غوندې فرضاً یوه شي غوندې ده پروژه غوندې ده څه رقم ما سره دا د شرکت د کارمندانو یو لیست ده چې ما سره ده کې تقریبا 7 دانې کارمندان دي صحیح ده چې هغه مختلف شي باندې دي دغه باندې دي یعنې په بستو باندې دي که نه پوزیشن باندې څوک پکې ډاکټر ده څوک پکې فاینانس ده که نه ما ته د شرکت هغه وایي رئیس وایي هغه کارمند چې د هغه پوزیشن ډاکټر وي د هغه معاش ته ده 1500 زیات کا څه رقم فرضاً هلته یو کارمند د څه په نوم باندې ده هغه لکه کمال په نوم باندې ده هغه پوزیشن چې ده ډاکټر ده او ټوټل معاش یې څومره ده 2400 ما ته وایي چې د دې معاش 1500 زیات کا صحیح ده. اوس دلته خو یعنی یو دا ډاکټر ده یو دا ډاکټر ده که نه یو دا ډاکټر ده دا که هر یو سره دلته جمع کوو نو دا خو ډېر وخت نیسي نو موږ باید چې نه کار وکړو ته یو فنکشن استفاده کوو ګوره ما ته وایي که چېرته یعنې بیا که راغی
نو باید موږ بیا د هغه چی نه استفاده وکړو د اف فنکشن نه. سمه ده؟ ماته وایي که چیرته د کوم کارمن پوزیشن هغه ډاکټر وي یا د هغه معاش سره 500 نور څه شی کا جمع کا، او که چیرته د ډاکټر بغیر بل چی وي نو هغه په خپل حال باندې پرېږده. که هر یو فاینانس وي یا ټي افیسر وي او یا انجینر وي که هر څه وي نو په خپل حال پرېږده، فقط چې پوزیشن یې چی سو ډاکټر شو نو هغه ته څه شی کا 500 ورسره جمع کا. صحیح ده؟ نو بیا هلته که پکې راغی نو موږ باید د اکشن استفاده وکړو ته اف فنکشن ده، ځکه پکې یا که راغی که نه یعنې که چیرته چې وي ډاکټر وي. صحیح ده؟ نو راځو چې کار کو اف فنکشن مساوي ایکول. صحیح ده؟ اف فنکشن شروع کا شفت نه تر قوس شروع. سمه ده؟ ګوره بیا موږ ته چې وایي لوجیکل ټیسټ ته دې خپله شرطیه ورکړه. زه ورته وایم په لوجیکل ټیسټ کې که چیرته د کارمند پوزیشن صحیح ده هغه مساوي له چی سره وي ډاکټر سره. ګوره بیا ډاکټر چې ده هغه له حروفو نه تشکیل شوی ده. صحیح ده؟ نو بیا به چې لیکو هغه موږ ډبل کوټیشن کې. صحیح ده؟ ورته وایم که چیرې دا مساوي له چی سره وو ډاکټر سره وو. سمه ده؟ ډاکټر سره نو بیا ډبل کوټیشن سره بند کړه. صحیح ده؟ ویلو اف ټرو لپاره چې موږ کله هغه شروع کوو څه شی ولیکه ورسره نو هلته کامه ورکړه. اوس ورکړه چې ویلیو اف ټرو که چیرته صحیح ده د پوزیشن مساوي له ډاکټر سره وو موږ چیرته وکړو. زه ورته وایم دا واخله ټوټل او جمع یې څو کا 500 کا، جمع یې 500 کا. صحیح ده؟ دا چې سو ویلیو اف ټرو سو، یعنی که چیرته دغه شرط چې تا ورکړه دې هغه وکړه که نه صدق وکړه نو هغه ورته وایي چې وکړمه. زه ورته وایم چې دې ټوټل واخله جمع 500 کا. صحیح ده؟ بیا راځو چې دا ویلیو اف فالس ته نو بیا هلته مخکې نه باید چې ورکړو دا نه کامه ورکړو. داسې ویلیو اف فالس کې وایي صحیح ده که چیرته دا ټوټل مساوي نه ډېر وبخئ که چیرته پوزیشن مساوي له ډاکټر سره سو زه ټوټل له 500 سره چې کومه جمع کومه. ولې که چیرته داسې نه شو یعنی هغه مساوي له ډاکټر سره نه شو بیا چې وکړم زه ورته وایم بیا د خپله ټوټل یې صحیح ده. سمه ده؟ شفت صفر سره قوس بند. ګوره دې فنکشن اوس څه هدف سو ګوره بیا درته وایم چې پوره پوه شئ پرې. ما ورته ویلې که چیرته د پوزیشن مساوي له څه سره وو ډاکټر سره وو نو د هغې هغه واخله ټوټل یې واخله ټوټل یې جمع 500 کا. صحیح ده؟ او که چیرته مساوي نه وو له ډاکټر سره د پوزیشن یې نو هغه په خپل حال باندې پرېږده. صحیح ده؟ چې باندې کلیک کوو انټر. صحیح ده؟ اوس راځو ښه لومړی باید دا ټول باندې لکه هغه کو کنه دلته پرې دا اپلای کوو موږ تاسو ته ویلو داسې چې نکال کوو فیل هندل نه داسې. سمه ده؟ زه لکه دا عدد هم یو څه غټوم چې تاسو موږ تاسو ته واضح معلوم شي داسې. سمه ده؟ منځ ته هم راوړم داسې. صحیح ده؟ اوس ګوره څه هدف سوی تاسو راځئ دلته اوس کوم بستونه چې د هغه دي ډاکټرانو تاسو هغه انتخاب کومه. یو دا ډاکټر ده ګوره پوزیشن ډاکټر ده، یو دا ډاکټر ده. صحیح ده؟ یو دا ډاکټر ده یوسف ډاکټر یوسف او ډاکټر عادل او کمال. صحیح ده؟ د دې فارمټ یو څه تغیروم رنګ یې فرضاً زه داسې یو رنګ ورکوم چې واضح معلوم شي. صحیح ده؟ ګوره دلته یو کارمن څه په نوم باندې ده کمال په نوم باندې ده او پوزیشن یې ډاکټر ده. معاش څومره ده 2400. ما چې ورته ویلې مال 500 ورسره چې کا جمع کا نو 2400 سره چې دا جمع کې 500 کېږي 1900. ګوره صحیح ده؟ بل دلته چې په نوم باندې ده هغه په نوم باندې ده که نه عادل د پوزیشن هم ډاکټر ده. صحیح ده؟ معاش یې څومره ده ټوټل 15400. 500 ورسره جمع کړل څو سو 15900. صحیح ده؟ ولې یو بل کارمن چې په نوم باندې ده عمر او پوزیشن چې ده فاینانس ده ډاکټر نه ده هغه معاش ټوټل څومره ده 3200. صحیح ده؟ ورسره نه ده هغه جمع کړی په خپل حال پرېږدي ځکه ما ورته ویلي دي که چېرته ډاکټر نه بغیر وو نو هغه سره یې مه جمع کوه. ګوره دې تاسو ته یو مثال په خاطر که نه دا هم چې سره کومه مساوي کومه ډاکټر سره ډاکټر لیکم. ګوره صحیح ده؟
تاسو وینئ چې هغه سره ډایرکټ جمع سو دلته څو ده 3200 نو ته هغه چې څو په خپله چې څو 3200 سو یعنی 500 سره جمع شو صحیح ده دا ګوره ډېر زیات کارګل لري اف فنکشن صحیح ده ګوره پوره داسې موږ ته تاسو ته ټول واخیستل صحیح ده نو خدای دې وکړي چې تاسو په اف فنکشن سره پوره اشنا سوي ښه اوس یو مثال د دې برعکس کارو سره رقم دا ور زه ورته وایم که چېرته د یو کارمن پوزیشن مساوي له څه سره سو ډاکټر سره سو یو بخي یو بل کوو مساوي له څه سره سو آی ټي افیسر سره سو نو د هغه معاش نه 1500 کمې کا یا 400 کمې کا مخکې مونږ سره رقم ورته ویلې که چېرته یو کارمن هغه چې یو ډاکټر وو نو معاش یې 1500 زیات کا صحیح ده دا ور د دې برعکس کارو صحیح ده لومړی دا فعل نه باسو داسې دلته راځو هم ته هم کې فعل او نو فعل سمه ده او دا به داسې فعل کو چې لږ واضح معلوم شي بیا داسې سمه ده همدا رقم اوس راځو فرمولات صحیح ده دا هم داسې ټول ډیلیټو صحیح ده ګوره څه ورته وایو که چېرته پوزیشن مساوي ګوره که بیا پکې راغی که پکې راغی نو پوه چې کوم فنکشن ده اف فنکشن ده که چېرته پوزیشن مساوي له څه سره و آی ټي افیسر سره و نو معاش یې 400 کم کا نو څه کوو اف فنکشن مساوي اف صحیح ده شف 9 سره قوس شروع نو تاسو یو پوزیشن هم د چې کوي انتخاب کوي ګوره ښه ورته وایم که چېرته پوزیشن مساوي له څه سره و د ډیټا افیسر سره وکنه نو اوس دا ضرور نه ده چې ته په ډیټا افیسر باندې کلیک کې ورته چې هر لکه د پوزیشن نه بس کې نه چې هر سیل ته انتخاب کې څه مشکل نه ده خو زه لکه د اولنۍ سیل انتخابوم صحیح ده دا ضرور نه ده چې ته په هغه باندې کلیک کې لکه ډیټا افیسر باندې کا خو ته نیم نه اخلي که نه هغه د سیل مهمه ده هغه سیل ته واړې ګوره C4 صحیح ده ورته وایم که چېرته په د پوزیشن کې مساوي له چې سره و آی ټي افیسر نو ته چې اوس دا لکه د افیسر چې نه اساوي دا له حروفو نه کنه دا به چې کور کو ډبل کوټیشن آی ټي افیسر صحیح ده وهي او غټه ورکو آی ټي افیسر صحیح ده نو بیا ډبل کوټیشن بند کا صحیح ده ما چې ورکلته لوجیکل ټیسټ ما ورک شرطیه ما ورک ما ته وای صحیح ده که چېرته یو کارمن یا پوزیشن چې لکه د افیسر نو چیو کما ویډیو اف ترو صحیح ده چیو کما نو کما ورکا ورته وایم چې ټوټل واخلا صحیح ده منفي 400 کا صحیح ده خلاص دومره کار نشته صحیح ده ما ته وایي که چېرته کارمن یو ډیټا افیسر و یا هغه نه به د معاش نه به 400 چې کما کمې کما ولې که بل یو بیا چیو کما ویډیو اف فالس کې ورته وایم اول چیو کما کما ورته وایم هغه په خپل حال باندې پرېږده داسې او شیفټ 0 سره قوس بند او انټر صحیح ده انټر چې کړ نو راسره ټول باندې داسې اپلای کا داسې صحیح ده اوس تاسو ته کې چې پیدا کړئ هغه کارمندان پیدا کړئ چې هغه کوم بس کې وي په ډیټا افیسر کې وي کنه یو خدا ده سمه ده ښه بل پیدا کړئ لکه کنټرول سره هغه انتخاب کړئ دا ده ډیټا افیسر دا ده صحیح ده بل نشته ده صحیح ده نو ورته هم ته د بلنک داسې کوي سمه ده اوس تاسو وګورئ ګوره لومړی کارمن چې دا ډاکټر ده معاش څومره ده 2400 په خپل حال پرېښی ده دوهم کارمن وګوره چې د پوزیشن آی ټي افیسر ده معاش څومره ده 3000 او 300 400 ته کمې کړي که نه د که موږ ورته ویلو که آی ټي افیسر وي هغه نه 400 کم که معاش صحیح ده څو پاتې کېږي 2900 سمه ده تاسو ولیدل بل کارمن فرضاً ته هغه د انجینیر ده ګوره هغه نه یم چې اندې کم کړي معاش څومره ده 3000 هیڅ مشکل نشته بل کارمن ګوره چې په نوم ده شفیع په نوم ده صحیح ده هغه پوزیشن چې ده آی ټي افیسر معاش څومره ده 250 400 یې کمې کړي دومره پاتې دي سمه ده اوس موږ تاسو لکه د امتحان لپاره د یو کارمن چې تغیرو پوزیشن تغیرو ګوره د معاش څومره ده اوس ده 3000 او 200 ده هلته هم 3000 او 200 ده چې ته کم کړي دي د پوزیشن اوس چې ته بدلوم آی ټي افیسر ته بدلوم صحیح ده اوس تاسو به ووینئ ګوره معاش څومره ده 3000 او 200 او څومره ته کمه کړي 400 ته کمه کړي ځکه دا هم چې سو آی ټي افیسر څو کنه ته کمه کړي صحیح ده نو دا به موږ تاسو سره د اف فنکشن استعمال چې تاسو ته ما پکې د درې پروژې کار کړی صحیح ده نو خدای دې وکړي چې تاسو په اف فنکشن باندې پوره پوه شئ ګوره بیا هم تاسو ته وایم چې اف فنکشن په لکه د اکسل پروګرام کې له مهمو فنکشنونو څخه ده که دې باندې پوه نه شوئ معنا دا ورکوي چې تاسو په لکه د اکسل باندې نه پوهېږئ صحیح ده
او ان شاء الله چې په اف فنکشن باندې پوره پوه شوي نو بیا د نورې کوم فنکشن چې دي دا به تاسو ته بیا ډېرې ساده او راحتره وي صحیح ده ځکه ټول کار په همغه باندې کېږي زیاتره فنکشنونه کې موږ بیرته بیا لکه اف فنکشن دلته کاروو صحیح ده که بیا هم تاسو ته په دې درس کې څه مشکل وي ننني هغه درس کې کولی شي موږ ته تاسو یو کمنټ پرېږدئ تر څو موږ تاسو انشاءالله هغه مشکل حل کړو مننه